سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وئ. تاسو په جریان کې چې موږ په داره کې یو، په داره کې مو درته بېلابېل ځایونه وښودل، خو دارې د خواږو په اړه مو نه دی درته ویلي. موږ په خوست کې، په کابل کې، په جلال آباد او ننګرهار کې به مشهوره مټۍ ده. وایي ښه مټۍ ده. د کوم ځای مټۍ ده؟ د درې مټۍ ده. موږ په داره کې ولاړ یو، د مټۍ خرڅونکي سره ولاړ یو. له ده نه به پوښتنه کړو ستاسو نوم څه دی؟ ما کاشف ستا نوم کاشف دی. تاسو څومره وخت نه دغه کار کوئ؟ دا یعنې تاسو خپله جوړوئ که نه په فکټري نه یې راوړئ او تاسو خپل تاسو فکټري خپله ده؟ دا زموږ یو ورور و، هغه ډېر مخ نه راغلی و، تقریبا 30 کال وشي. یعنې 30 کاله وشي ستاسو ورور دې کار کوي؟ زما خپله 15 سال وشي. ستا 15 کاله کېږي چې دې کې کار کوي. نو زه به دا وڅکم چې رښتیا همغسې خوندوره ده او که نه. اجازه خو ده، بیا به یې وروسته اخلو، بیا ولې دغه واقعا ډېر ښه خوند دی او خوند او ذایقه برابره ده. هوا ګرمه ده، ډېره به نه اخلو، خو لږه اخلم. لږه اخلم، کور ته یې وړم، داسې نه کور کې ویډیو وګوري او بیا وایي دا خواږه نه دې راوړي، نو بیا کورنۍ تاوتریخوالی ایجادېږي، کورنۍ ستونزې ایجادېږي، به نه ایجادوو. ښه نو مننه چې نو د دې کیلو حساب دی، د څه شي حساب دی؟ کیلو حساب دی. د دې کیلو په څو دی؟ د دې په څو دی؟ دغه سره حساب کړه. ټول یو ریټ دی. دا ولې ده؟ خو رنګونه فرق یې نو قیمت ښه نه، کوالټي هم یو ده، خوند خو به یو نه وي، خوند بدل دی. څو دی کیلو ده دی؟ کیلو 500 شپږ سوه دی. که تاسو 500 لګولې، بازار کې 600 دی. 100 روپۍ مو ولې ارزانه کړی؟ که مارکېټ کې رقابت دی، رقابت دی یا کمپټیشن دی؟ غریبۍ ډېرې د خلکو، ټول جریمار دي، هر چا وسلې دي، د چا نه کوي. دا ډېر ښه کار، دا مو ډېر ښه کار کړی. نو ډېر زیاته مننه. ما ته یو کار وکړه، ما ته یو مکس پکټ تیار کړم، له دې سره نه واخله تر هغې سره پورې ما ته مکس واچوه. دې کې خو داسې شی نشته چې هغه دغه یو وي، که دغه کې شته؟ څو رنګه دي تا سره؟ لکه دا او دغه ملګري. ښه، دا او دغه ملګري دي. داسې دا ملګري. ښه، 1 2 3 4 5 رقمه. دا 5 رقمه ما ته په یو پکټ کې واچوه. ملګرو یو خبره په یاد لرئ، هېڅ خوږول نه دي پکار، فطرت خوږول پکار دی، خوږلت خورول پکار دی. په ټولنه کې خوږې خبرې، خواږه کارونه کول پکار دی، خواږه کتل هم پکار دی.